سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دا ترکمنستان دی، یو داسې هیواد چې د میلیارډونو ډالرو طبیعي سرچینې لري، خو بیا هم د غربت او عجیب چوپتیا ښکار دی. دا د لویو دښتو، ځلېدونکو مرمرو ښارونو او د سرو زرو مجسمو خاوره ده، خو د دې ښکلا تر شا یو ډېر خطرناک حقیقت پټ دی. هغه حقیقت چې د لوږې، ویرې او د نننۍ نړۍ له تر ټولو سخت دیکتاتورۍ څخه دی. ترکمنستان باید نن د نړۍ له تر ټولو شتمنو هیوادونو څخه وای، ځکه چې دا د نړۍ څلورم لوی د طبیعي ګازو زیرمې لري. شاوخوا 14.6 ټریلیونه مکعب متره دی. دا دومره ډیر ګاز دی چې کولی شي د نړۍ لوی وچې د ډیرو کلونو لپاره روښانه کړي. دا معلومداره خبره ده چې باید فکر وشي. د دې هیواد شاوخوا 80 لکه وګړي به لکه د کویت یا قطر په شان ژوند کوي، خو حقیقت داسې نه دی. دلته معاشونه ډیر کم دي، بیې ډیرې لوړې دي، د خوراکي توکو کمښت شته او انفلاسیون د خلکو ټولې سپماوې خوري. د دې حالت په لیدو سره یوه ساده پوښتنه راپورته کیږي: یو دومره شتمن هیواد څنګه دې حالت ته راورسېدی؟ د دې پوښتنې ځواب د ترکمنستان په تاریخ، جغرافیه او هغو مشرانو کې پټ دی چې دا هیواد یې اداره کړی دی. هغوی داسې یو نظام جوړ کړ چې پکښې کې د عامو خلکو پر ځای یوازې د اشرافو ګټې لیدل کیږي. دا هیواد د ګازو پر لویو خزانو ناست دی، خو بیا هم عادي خلک د 2 وخته ډوډۍ لپاره شپه او ورځ کار کوي. لومړی موږ باید د ترکمنستان موقعیت درک کړو. دا د مرکزي اسیا په منځ کې پروت دی. شمال ته یې قزاقستان، ختیځ ته یې ازبکستان، جنوب ختیځ ته یې افغانستان، جنوب ته یې ایران او لویدیځ ته یې کاسپین سمندر دی. د دې هیواد ډیره برخه د لویو دښتو لکه د کاراکوم دښتې څخه پوښل شوې ده. یوازې په منځ کې یې ځینې اوبهیزې سیمې شته چې د آمو سیند له کبله رامنځته شوی دی، کوم چې اوبه یې له افغانستان څخه ورته راځي. پاته ټول هیواد له شګو، ډبرو او طبیعي غونډیو ډک دی. دلته دوبی ډیر ګرم او وچ وي او ژمی بیا بېحده یخ وي، خو د دې سختې ځمکې لاندې ډېرې شتمنۍ پرتې دي. تیل، معدني مواد او د نړۍ لوی د ګازو زیرمې پرتې دي. د ترکمنستان موقعیت تل مهم پاتې شوی دی. د زرګونو کلونو راهیسې دا د تمدنونو او امپراتوریو د تېرېدو لاره وه. د سلک روډ له لارې چین له منځني ختیځ او اروپا سره نښلول کیږي. دلته پارسیان، عربان، مغولان او وروسته روسان راغلل او خپل اغیزه همدلته پرېښودله. خو تر ټولو ژوره اغیزه سوویت یونین پرېښوده. د 20مې پیړۍ په پیل کې کله چې روسیې امپراتوري په شوروي دولت سره بدله شوه، ترکمنستان د هغوی تر واک لاندې راغلی. تر 1920 کلونو پورې دا د شوروي اتحاد یو ایالت و چې اداره یې مستقیمه له مسکو څخه کېدله. فابریکې او پایپلاینونه جوړ شول، خو دا پرمختګ د خلکو لپاره نه و، بلکې د شوروي اتحاد د صنعتونو لپاره و. ګاز، پنبه او نور مواد له دې ځای څخه وتله، خو ټولې مهمې پریکړې له مسکو څخه کېدلې. په 1991 کال کې کله چې سوویت یونین ټوټه شو، د مرکزي اسیا هیوادونه آزاد شول، خو په ترکمنستان کې هیڅ انقلاب ونسو. هماغه پخواني چارواکي په واک کې پاتې شول. د دې تر شا یو مهم شخص و، سفرمرات نیازو. هغه په 1992 کال کې د 99% رایو سره ولسمشر شو. په کاغذ کې دا دیموکراسي و، خو په حقیقت کې دا یو دیکتاتوري نظام و. هغه ځان ته ترکمن باشي نوم ورکړ. د هغه انځورونه په هر ځای کې لګېدلي وو. هغه لوی مرمري ماڼۍ جوړې کړې، په داسې حال کې چې خلک د ډوډۍ لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. هغه یو کتاب ولیکي چې نوم یې روحنامه وه. دا په ښوونځیو کې لازمي سوه او حتی د موټر چلولو جواز او د دندې لپاره هم مهم و. هغه د کال میاشتې د خپل ځان او د خپلې مور په نومونو سره ونومولې. ابرا، بالا او حتی پر ژیره باندې هم بندیز ولګېدی. په پلازمینه کې یې د خپل ځان زرګونه مجسمې جوړې کړې. تر ټولو مشهوره یې 140 فوټه د سرو زرو مجسمه وه چې ټوله ورځ به ګرځېدله، نو ځکه د هغه مخ به تل د لمر پر لور باندې و. کله چې نیازوف د خپل عظمت نښانې جوړولې، د عادي خلکو ژوند ورځ تر بلې سختېدی. له اشخاباد پرته په نورو ځایونو کې روغتونونه وتړل شول او نیازوف یو وخت اعلان وکړ چې که خلک ناروغه سي نو یوازې د اشخاباد ته راځي. د دې خبرې څخه معلومیږي چې هغه څومره له خپلو خلکو څخه بیل او جلا سوی و. د هغه حکومت د تبلیغاتو او ظلم یو عجبه کنډواله ګرځېدلې وه. کله چې نیازوف په 2006 کال کې مړ شو، خلکو هیله درلودله
چې دا بد وخت به پای ته ورسیږي، خو داسې ونه سول. قربان ګولي بردي محمدوف چې د نیازو پخوانی د غاښونو ډاکټر او د روغتیا وزیر و، هغه واک ته ورسېدی. قربان ګولي ژمنه وکړه چې بدلون به راولي، خو په څو کلونو کې خپل هم یو شخصي نظام جوړ کړي. هغه ځان ارکاداغ وبلی چې معنا یې ساتونکی دی. دولتي تلویزیونونو هغه د یو اتل په څیر ښکاره کوي. هغه به پر آس سپور ښکاره کېدی، لوبې به یې کولې او ډزې به یې کولې. وزیرانو به داسې چکچکې وهلې لکه ژوند چې یې په ده پورې تړلی وي، او د پخواني مشرانو په څیر دوی هم د سرو زرو مجسمې جوړول پیل کړې. له یوې خوا خلک د خوړو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو، او له بلې خوا میلیونونه ډالر د اشکاباد په ښار کې د یوه 50 فوټه لوړې د سرو زرو د سپي مجسمې جوړولو لپاره مصرف کېدلې. د دې ټولو تر شا یو دردناک حقیقت پټ و. فریډم هاوس ترکمنستان ته د نړیوالې ازادۍ په لیست کې یوازې د 100 څخه 1% ورکړي، یعنی په 100 کې 1% ازادي لري. خبریالان به ورکېدل، هغه اشخاص چې پر حکومت به یې نیوکه کوله زندان ته اچول کېدله. انټرنیټ سانسور شوی و، ډېرې بهراني ویبپاڼې بندې وې، حتی د VPN کارولو لپاره هم خلک نیول کېدله. اقتصاد هم خرابېدی، د رسمي اسعارو ارزښت راټیټېدی. په تور بازار کې د ډالرو بیه 10 چنده لوړه سوې وه. انسانانو نږدې خپل ټول عاید په خوړو سره مصرفوي، خو بیا هم هر څه په تلویزیون کې په بشپړ ډول سره سم ښکاره کېدله. ولسمشر به مسکا کوله، د مرمرو ښار به د دښتې په لمر کې ځلېدی، او د سرو زرو مجسمه دومره روښانه وه چې ګواکې په دې هېواد کې هېڅ ستونزه نشته. د 15 کلونو واکمنۍ وروسته قربان ګولي په 2022 کال کې یو حیرانونکی اعلان وکړ. هغه وویل چې د ولسمشرۍ څخه لرې کېږي، خو دا تقاعد نه و، بلکې واک خپل زوی ته وسپارئ. سردار بردي محمدوف چې یوازې 40 کلن و، د ولسمشر کېدو لپاره لازم عمر ته ورسېدی. دا قانون هم 100 کاله مخکې د هغه پلار بدل کړی و. وروسته په ټاکنو کې سردار 83 سلنه رایې واخیستلې او بریا یې خپله اعلان کړه. هلته هېڅ سیالي نه وه، نه ازادې خبرې وې او نه د خپل مشر د ټاکلو حقیقي ازادي. دا دیموکراسي نه وه، بلکې میراثي واک و. خو بیا هم خلکو هیله درلودله چې ځوان مشر به نوې مفکورې راوړي او یا به ترکمنستان د نړۍ سره سیال کړي. خو دا هیلې ډېر ژر پای ته ورسېدلې. مخونه بدل سول، خو نظام هماغسې پاته سو. د بردي محمدوف کورنۍ خپل واک نور هم ټینګ کړي. له ټاکنو وروسته اساسي قانون بیا بدل سو. د خلکو شورا په نوم یو نوی بنسټ جوړ سو چې د ولسمشر څخه یې هم زیات قوت درلودی. قربان ګولي چې پخوانی ولسمشر و، د دې شورا د ټول عمر رئیس وټاکل سو. نن ورځ پلار او زوی یو ځای حکومت چلوي. سردار حکومتي غونډې او بهرني سفرونه سمبالوي، خو پلار یې د پردې تر شا اصلي واکمن دی. اوس د ترکمنستان په دولتي دفترونو کې 2 انځورونه راځړول کېږي، د قربان ګولي او د هغه د زوی، او همدا دواړه د ټول ترکمنستان واک په خپل لاس کې لري. نن ورځ په ترکمنستان کې یوازې یو استبدادي حکومت نه دی، بلکې دا هیواد په بشپړه توګه له نړۍ څخه جلا شوی دی. بهراني خبریالان هلته د ننوتلو اجازه نه لري، او د هغه ځای خبریالان چې د حقیقت ویلو هڅه کوي چوپ کړل شوي دي. عام خلک د آزاد سفر اجازه نه لري، او له هیواد څخه وتل خو بیخي ناممکنه ښکاري. ټلیفوني خبرې څارل کېږي او خلک پوهېږي چې د دوی خبرې ثبتېږي. له همدې امله ډېر خلک چوپ پاته کېږي او ډېر په احتیاط سره خبرې کوي. هلته آزاد رسنۍ نشته. هر خبر د مشر په ستاینه سره پیلېږي او په دې سره پای ته رسېږي چې ژوند څومره ښه دی. انټرنیټ یې هم د نړۍ تر ټولو کمزوري انټرنیټ دی، او نږدې ټولې شبکې لکه یوټیوب، واتساپ او ټلیګرام هم بند دي. خلک نشي کولای خپل نظرونه آنلاین څرګند کړي. له همدې امله خلک په پټه سره یو له بل سره خبرې کوي، ځکه ویره لري چې کومه غلطه خبره وکړي ستونزې به ورته پیښې شي. له اشخابات څخه د باندې ژوند کول لا هم ډیر سخت دی. په کلیوالو سیمه کې د خوړو سخت کمښت دی. ډوډۍ، وړه او غوړي په محدود ډول سره ورکول کیږي، او کورنۍ ډیر وخت د صحرا په سخته ګرمۍ کې ساعتونه ولاړ وي تر څو یو څه بنسټیزې توکي واخلي. ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې نږدې 8 لکه کسان په ترکمنستان کې له سخت خوراکي بحران سره مخ دي، چې دا په منځنۍ اسیا کې تر ټولو لوړه کچه ده. د حکومت اسانتیاوې ډېرې کمې دي. په روغتونونو کې درمل نشته، او په ښوونځیو کې زاړه کتابونه کارول کېږي. فساد د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده.
که د سوداګرۍ قراردادونه وي که دولتي پروژې ټول د ولسمشر د خپلوانو او د نږدې کسانو تر کنټرول لاندې دي. عام خلک نه غږ لري نه واک او نه هم د تیښتې کومه لاره. اوس ډېر خلک پوښتنه کوي چې نړۍ ولې په دې اړه هیڅ نه کوي. ځواب یې ساده دی. ترکمنستان هغه څه لري چې هر څوک یې غواړي. طبیعي ګاز. ترکمنستان د نړۍ له سترو ګازي زیرمو څخه یو دی. د ګالکینش په نوم ستره حوزه لري چې د صحرا لاندې د میتان لوی سمندر پروت دی. دا داسې ارزښتمنه شتمني ده چې کولی شي ډېر هیوادونه د لسیزو لپاره وچلوي. یو هیواد چې تر ټولو ډېر کار ورسره جوړ دی هغه چین دی. د ګاز پایپلاینونه له ترکمنستان څخه سیده لویدیځ چین ته ځي. په وروستیو کلونو کې بیجینګ د ترکمنستان تر ټولو لوی پیرودونکی او پور ورکوونکی ګرځېدلی هیواد دی. چین د ګازو د زیرمو پراختیا لپاره میلیارډونه ډالر ورکړي دي او په بدل کې یې ترکمنستان ژمنه کړې چې ګاز به صادر کړي. له هغه وخت راهیسې ترکمنستان نه یوازې په مالي برخه کې بلکې د خپل اقتصاد د بقا لپاره پر چین باندې ډیره تکیه کړې ده. دا تکیه چین ته ډیره فایده وررسوي او دا هم یو دلیل دی چې دغه سخت رژیم د نړیوال فشار څخه ژغوري. د چین لپاره ارزانه ګاز ډیر مهم دی او د بشري حقوقو وضعیت ورته هیڅ مهم نه دی. روسیه هم لږ مقدار ګاز د ترکمنستان څخه اخلي خو سیاسي دلیلونه لري. مسکو غواړي چې ترکمنستان داسې پایپلاین جوړ نه کړي چې اروپا ته ګاز ورسوي او روسیه له منځه وباسي. د ترکمنستان واکمنه کورنۍ له دې حالت څخه ښه ګټه اخلي او دا حالت دایمي بېطرفي بولي. په 1995 کال کې ملګرو ملتونو هم ترکمنستان یو بېطرفه هیواد اعلان کړي. دا به داسې ښکاري چې هیواد ډیر آرام دی خو په حقیقت کې دا د محدودیتونو او استحصال ځای دی. که ته اشکاباد ته سفر وکړې داسې به درته ښکاره سي لکه یو پرمختللی ښار، سپینې مرمرې ودانۍ، پراخ سړکونه او د سرو زرو مجسمې. خو دا ټول یوازې ننداره ده. دا د تبلیغاتو لپاره جوړ شوی سټیج دی. ترکمنستان هر کال د ګازو له صادراتو څخه میلیارډونه ډالر ګټه اخلي خو دا پیسې چیرته ځي؟ نه خلکو ته، نه ښوونځي ته او نه هم د هیواد روغتونونو ته، بلکې دا پیسې د بهرنیو حسابونو، لوکس موټرونو، ماڼیو او یادګارونو لپاره کاریږي. د شفافیت نړیوال سازمان ترکمنستان د نړۍ د 180 هیوادونو څخه په 165 هیواد کې د فساد له مخې ځای لري. ترکمنستان کولی سوای چې د بریا یو مثال ګرځېدلی وای. کولی سوای خپل شتمني په تعلیم، روغتیا او پرمختګ کې مصرف کړي وای او د منځني اسیا، دوبۍ او قطر ګرځېدلی وای. خو پر ځای یې د عبرت یو بیلګه وګرځېدله. دا ثابته کړه چې طبیعي سرچینې کولی سي یو هیواد تباه کړي که چیرې هغه د حرص لرونکو خلکو په لاس کې وي. دا فقر تصادفي نه دی بلکې پلان شوی دی. یو داسې نظام جوړ شوی چې واک یې د څو کسانو په واسطه سره ساتل کیږي او میلیونونه خلک چپ ساتل کیږي. د 21مې پیړۍ په دې زمانه کې هم داسې دیکتاتوري نظام ممکنه دی. د کلونو راهیسې د ترکمنستان واکمنو خلکو ته یو ساده وړاندیز کړی: چپ پاته سي نو ژوندي به پاته سي. همدا دلیل دی چې هلته نه اعتراض شته او نه هم شکایت شته. یوازې چوپتیا ده. هغه چوپتیا چې هغه وخت رامنځته کیږي کله چې خلک نور د بدلون هیله له لاسه ورکړي. هلته آرامي شته خو د ژوند خوځښت نشته. ملګرو، خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.